دا د کوم جرم سزا ده. حیران یم ای خلکو دا د کوم جرم سزا ده. حیران یم ای خلکو دا د کوم جرم سزا ده، چې زده کړه بنده شوی نن په خور او لور زما ده. اسلام کې خو تعلیم پر نر او ښځې باندې فرض دی. اسلام کې خو تعلیم پر نر او ښځو باندې فرض دی. ښکارېږي چې ګاونډ ورکړی دا داسې یو فتوا ده. مونږ ټول مسلمانان خو د یوه اسلام پیرو یو چې ټولو ته روا ده، ولې موږ ته ناروا ده. بل هیڅ هېواد د نجونو د تعلیم خنډ سوی نه دی. بل هیڅ هېواد د نجونو د تعلیم خنډ سوی نه دی. دا ځکه چې تعلیم د اوسني اصل اړتیا ده. د نجونو په تعلیم سره ټولنه رڼا کیږي. تعلیم د هر ټولنې پرمختګ ده او ښکلا ده. نن هر نجلۍ پیغله چې ښوونځي ته روانېږي دا مور ده، دا ښوونکې ده، ډاکټره د سبا ده. زما خالد پیغام ټولو چارواکو ته نن دا ده. زما خالد پیغام ټولو چارواکو ته نن دا ده. ښوونځي تړل په نجونو خپل ولس سره جفا ده.